د انګلیسي فلمو یوه مشهوره ستوري د خپل ملګري په قتل تورنه ده. د امبریس ګولن د مړینې کیسه پر داسې مهال پیل شوه چې په پیل کې هغه ورک شو چې د هغه لور پولیسو ته د پلار د ورکېدو خبر ورکړ. کله چې پولیسو خپلو پلټنو ته دوام ورکړ نو په پای کې د امبریس جسد د سړک پر غاړې وموندل شو. د امبریس ګولن لور روسا امبریس وایي چې پلار یې خپلې میرمنې ته زنګ ووهه او ورته یې وویل چې هغه د داسې یو کسانو له لوري نیول شوی دی چې ښایي ژوندی یې پرې نږدي، چې بالاخره په پای کې هغه د جولای پر 4 نیټه ووژل شو. د راپورونو پر بنسټ چې امبریس ګولن په وروستي ځل په فلوریډا کې د جیمفري پیټرز په کور کې لیدل شوی و، چې اوس مهال له پیټرز او ترڅنګ یې نور د کورنۍ غړي تر پوښتنې لاندې راغلي. راپورونه کاږي چې د هغوی په کور کې د وژل کېدو شواهد موندل شوي دي. راپور زیاتوي چې امبریز له وابلس ګیلن سره د پیسو او مخدره توکو په سر له شخړې وروسته د 2 ملګرو په مرسته وژل شوی دی. د سیمې پولیس وایي چې امبریز باندې ډزې شوي دي او امبریز د پخوانۍ فحشي ستوري په کور کې وژل شوی چې اوس مهال نوموړې تر څېړنو لاندې ده. وامبلیس په 2018 کال کې په فاحش فلمونو کې کار پیل کړ چې له هغې وروسته نوموړې د مخدره توکو د ملکیت لپاره محاکمه شوه او په فلمونو کې یې فعالیت کول بند کړ. وامبلیس دا مهال په قتل باندې تورنه ده او اوس مهال په هوسټن کاونټي زندان کې ساتل کیږي.